رب العالمین فرمائی فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ والذین ورک پیو غلام سرا او اگا غلام اے صبرناک مچی ورت رب العالمین جل جلالہ ورک. الحمدللہ عزیز جی اس پہ ابراہیم علیہ السلام مبارک بانے امتحانوں شروع. رب العالمین جل جلالہ فرمائی فلما بلغ معه السعی قال يا بني إني رأى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یکدم چدے بلوغ طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی چھ عمر مبارک دیار لسکال شو. فلما بلغ معه السعی بس یکدم ورتوی بچیا یا بنی انی رآ فی المنام انی اصبحک. ما خو پا خوب کیوں لید جبریل امین علیہ السلام را تنیولی ویچے اے انی اصبحک زتا حلالو غیق کی منیولی او زتا حلالو یو پیرنا دو پیرنا درے پیرے میں دا خوب لی دلے فانظر ماذا ترى ستا سر آیا دا تسوی اللہ پاک را تستا نقشو کھولا چھے دا خپل بچی زما پا محبت کی قربانی کا حلالی کا ذبح کا ستا سر آیا دا ورتوئی زما بابا جانا یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جانا چکم امر درتا اللہ کڑے دی امک سے اکس دا اللہ دا حکم تابیداری دا چکم امر درتا چا کڑے لگ محبت سر یرا خدا و تزک اللہ ویلیو چی ما دا لزیر در کا پیو صبرناک بچی سر صابر بچی بدل در کو تو صابر دی کنے دی وطو یہ بابا جانا اکاغا کار چکم امر دا رب العالمین جل جلالہ کھڑے دے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین زردا انشاءاللہ کہ اللہ اغخطا تبما امید صبرناکو کسانونا زڑیر صابر انسانی ماں نو ناشنا خبر دا وچی ہر کلزدہ الفاظ ہوئے دوارا روانی بی بی حاجر مبارک لا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام راغی بچیل مزیدار جامع ورکا امتحان شروع دے کر نہ محبت نظر ملگوا اور چہر کل دی دوانا رضا شو فلما اسلما دوانا دا اللہ دی خبر تغاڑے کی خوا ام پلار ام بچی دوانا غاڑے کی خوا او دا کم دے کی چی دا منا مقام دے چنن پکی دا حجاج کرام و خیمی لگی دلی دی او دا مقدس و مقاماتو کی دی یا اللہ یا اللہ یا اللہ پا منگا ٹولو باندے پا دا مقام کے بار بار دا مبارک وقتو نراولا لگ بولا نواز سر سخوان بکی چی خودے میوزے مرگری کی اور دا خدای پا خزانوں کی گورے پی اس کمیم نرازی اس کمیم نرازی
نو د ځان سره چاړه او بیا ستم راغستې ده. یو روایت کې راغی چې 3 پیرې دا شیطان دی جمراتو کې ابراهیم علیه السلام ته ځان خولیو. یو جمره کې دی، دویمه کې دی، نغه په او کانو شته. یو روایت کې چې بی هاجرې له شیطان ورغی ورته وی بی هاجرې مبارکي تاسو پته لګی چې بچی کوم خواروان کړي ورته وی هغه خزان سره بوزي سیل د پارا ورته وی نا چاړو سره دا بیاست ور سره دا لالی له بوزي وی ما خو پخپل لیدلی دی چې هغه په مینه مینه باندې دا بچی دا الله نه غوښتلی دی. نبی پلار بسنګ لګی شي چې خپل بچی په مره باندې بچاړ کی دی. نو دی ورته سوی وی نه الله ورته ویلی ورتوی چې الله جل جلاله ورتوی لیا نو دا خلا زما بشیر چې مورم دا الله په مين قربان دا مورم قربان دا. اسماعیل السلام لراغه ورتوی بچیا کم خوازی پلار میوی دا سه دی بوزما وی علالی دی ویزی خو په ډېرو دعاګانو د الله نه غوښتې ما ډېرې دعاګانې غوښتې دي او زه وله الله ورکړې منو پلار زوی نشی لالوړوي نه الله ورته ویلي دي. اسماعیل علیه السلام مبارک ورته وایي چې رب العالمین ورته ویلي دي او الله رب الجلال زما پدی وړو کی زړګي باندې پمره باندې چاړو خېدو باندې خوشالي گیا زبد خپل سر د الله په مين باندې قربان کما. دا خو سدونه ګرانه خبره نه ده چې الله وتویلی دي. نو دا یو ځای جمره په وو کاڼو بل جمره په وو کاڼو باندې ابراهیم علیه السلام لراغه چې دا سملا شوې دي په سونه دعاګانې د غوستي او دا صلاله نو وو کاڼي هغه چې کوم عمل کړي دا واجب دي که چاو نه کړ بیا به دم لازمیږي. د پاکستان 32,000 روپے 40,000 روپو کې به جرمانه کې راضي پرچا بیا ورکې پرچا ګډیا بيزه به خامخال علی دا واجب دي. الله دې موږ او تاسو ټول یو ځای مرګري کی او دا مقدس مقامات در سره الله د ډېرو آداب سره الله نصیب کی. امین پیوای کله چا په کې تاوان خیر دې پما مين وای زه خدای دې ول بیا خو زم پرې چې خدای مې یو ځای بوزي کړه الله دې یو ځای دغه تمناګانې برابر کی. بدوانه چې مینا تور رسید مدقه وخت کې وته جبرئیل السلام وای دا مقام التبرد الله مقرب فرشتي الله ته پجړاش امتحان غو سخت دی کله جواب را کې سخت دی. بچی د الله صحبونه تړل چې کوم وخت دی بچی بیماریو ډاکټر ولا انجیکشن لګی تبدا نو په ایمان خپل ته نمخ واړ مور ته نمخ واړي ځکه د بچی هغه انجیکشن هم نشي برداشت کولی اگر چې داګه د فېدې ده اگر چې د بچی د فېدې خبره ده واغه تکلیف مغا نشي برداشت کولی نو دغه دوران کې ورته وی بچیا اکم خوب می چې تا ته بیان کړو چې یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک ذتا حلالو فانظر ماذا ترى سسمه خو خدا ادوانه لا سنیو ګورې و چې خدای زمانہ خوشالي دا لا سن زما اولو تړه خبير الدوی می وتړه او بیا ورتوي تفسیری مظهری قاری ثنا الله فانی فتی رحمت الله علیه وای ورتوي چې بابا جان دا کمیس رانه اول وباسا ای بچی دا ولی چې دا د وینو نشي یوا دوی مزادا چې دا لګ ډډه تکیدا چې د دې طرف لار شي
نمبر 1 زما په مور باندې په دواړه لاسه سلامونه واچو سلام په واچو تفسیر مظهری سے وہی ویسا خیال ہے چې بچی پلار ته داسې خبرې کوي چې په مور به سلامونه ووایا اخیری ټیم دی زما ځکه الله وایي چې ته د ما لپاره د خپل سر قرباني کوه زه قرباني ورکوم خو زما کمیس چې دی دا ځان لکه مور ته به زما سلامونه عرض کړي تفسیر مظهری سے وی څه حال به د پلار په دغه ټیم باندې د بچي په دې خبرو سخت ټیم دی کنه سخت ټیم دی چې دا پلار او چې دا دوه ډېر څه ګټې کړو دې خبرو ته امر د الله دی امر د الله دی چې کمیس یې تلل کا دویمه بله خبره ورته کوي بابا اوس لاس خپې زما کلک وتړه او بیا ورته وایي وی بابا یو خبره مې بله م یاد وساته وی چې کله چاړه په ما په مرګ دی مهرباني کوه خپلې جامې م زما د وینو نه بچ ساته ځکه که ستا جامې زما په وینو باندې رنګ شي نو اسې نه چې تا ته بیا تکلیف نه وي نو مهرباني کوه خپلې جامې به زما د وینو نه بچ ساتې نو دا بله خبره ده او دغه دوران کې د الله مقربې فرشتې په چغو چغو باندې په ژړا شوې سخت امتحان دی چې په ژړا شوې الله تعالی ته وایي چې یا الله داسې ملا شوي دي خدای پاکه چې پلار لږې شوی دی زوی حلال کړی دی قرباني کړی دی اللہ تعالیٰ ورته وایي فرشتو ما چې کله خلیفه پیدا کړو تاسو یې فساد نه کوئ زه تاسو ته ښیم داسې خلیفهګان او نایبان پیدا کړي دي چې په ځان څه کوي چې خپل اولاد هم زما په محبت قربانوي زمونږ او ستاسو فرشتگانو زتا ته خپل بندگان خیم چې کله ورته زه خبره وکړم زما په محبت کې خپل ځان سکے چې خپل بچیم د الله په محبت قرباني کوي دغه دوران کې چې څو وخت د الله سوخ په وتړه او چړې له زور ورک